سلامونه مینه ستړي مې هر کله درته وایم د بادام وطن د یوټیوب چینل لیدونکو بیا په ځانګړې توګه د کرکټ مینوالو ټول د هر کله یو ښه راغلاست وایم. غواړم چې د افغان لوبډلې په هغه نوملړ باندې وغږېږم کوم نوملړ چې د افغانستان د ملت او د افغانستان د خاورې استازیتوب په راتلونکي نړیوال جام کې کوي. افغانستان یو میاشت وروسته نړیوال جام کې لوبېږي. شلورس کرکټ کې افغانستان وروستۍ لس سیالۍ تقریبا موږ او تاسو ټولو ولیدلې. په هغه کې موږ او تاسو ته د لوبغاړو نیمګړتیاوې د مدیریت خلاوې ټولې رامعلومې شوې. لومړی مو د ایرلینډ په خلاف سیالۍ وکړې، ورپسې په آسیا جام کې ولوبېدو. دا هغه څه و چې موږ او تاسو ته واضح معلومېدله چې څوک ښه وځلېدل، څوک بیا د افغانستان استازیتوب په دغه سیالیو کې کوم چې د افغانستان له آسیا جام څخه هم لوړ تر ایرلینډ سیالیو هم لوړ او دا د نړیوال جام بهترینې او لویې سیالۍ دي. نوملړ باید په کوم اساس د افغانستان د غوراوي کمیټه جوړ او تیار کړي. لومړنۍ خبره باید دا وکړو، پیل باید د پیلیزو لوبغاړو وکړو. ټول لوبغاړي د افغانستان اتلان دي، مګر د ښه نه ځلېدو په صورت کې باید پر ځای بل اتل راواخیستل شي. معنا دا چې موږ په کرکټ کې د فوټبال لوبغاړي ته د حق غږ نه پورته کوو. موږ په همدې لوبغاړو کې چې د یو تن فزیکل فټنس برابر نه وي، دغه پرفارمنس نه کېږي، پر ځای بل کس غواړو چې دا د هر ولسي وګړي مسلم حق دی. که چېرته وکتل سي حضرت الله زازي د افغانستان لپاره په وروستیو تقریبا 19 سیالیو کې سم کرکټ ونه کړ. که سم د نیمګړتیاوې په هر صورت نیمګړتیا دغه چم کېدلی شي چې حضرت زازي د دفاع لپاره ډیفینس لپاره مجبوره کړ. په کار داسې نه و چې حضرت زازي د دفاع سره ولوبېږي، ځکه هغه هیټر دی، کلین هیټر، باید هغه شاټونه ترسره کړي وای. هغه یې دوه زړه کړی، په دې اساس ښه ثابت نه شو. رضایت ډېر نشته. په کار دا ده چې پر ځای باندې په نوي اوپنر باندې سوچ او فکر وشي. یې بدلون باید همدا وي چې عثمان غني باید پلینګ 11 کې وي، ډېره ښه راځي. په دویم قدم کې که موږ غواړو چې لا زموږ دا پیل مضبوط سي، همدا ابراهیم ځدران کولی شي چې د وروسته په میډل آرډر کې د ښه توپوهونکي پښتون کې دی تا لپاره ون ډاون اوپننګ ښه ترسره کړي. دا کولی شي د افغانستان بهترین استازیتوب ترسره کړي. حضرت زازي په وروستیو کې ښه ونه ځلېده، پر ځای پکار ده چې عثمان غني اوپننګ ته راسي د رحم الله ګربز سره په ون ډاون کې پکار ده. ځکه چېرته موږ په سکواډ کې د ځان سره داسې لوبغاړي نه لرو لکه څنګه چې اوس موجود نو په آسیا جام کې چې هغه موږ لپاره کمبیک ترسره کړي، هغه وروسته کې دفاع ترسره کړي او ابراهیم ځدران مجبور و چې ویکټ باندې ودرېږي. نو پکار ده چې لاشمت الله شهیدي حتمی سکوار ته یو د نږدې راولي. په دې وجه باندې چې موږ نسو کولی په استرالیا کې په دې بیټنګ لین باندې ښې سارې ترسره کولی. هغه د پاس بولینګ سپورټ دپاره د استرالیا ویکټ ډېرې بهترینې دي. دا آسیا جام په متحده عرب اماراتو کې وشو. دلته نو سپینر باندې که څه هم شاټ وهل اسانه کار نه و، ځکه سپین بولینګ دپاره دا ویکټې برابر وي، خو پاس بولینګ یې نه سپورټ کوه. استرالیا کې بیا هر څه توپیر کوي. د هوا سره سره باید موږ په لوبډله کې داسې لوبغاړي راولو چې هغه د شاټ توپونو ښه دفاع ترسره کړي او ښه دې ولوبېږي. د حشمت شهیدي اړینه ده چې هغه په سکواډ کې را شامل شي. دویم قدم کې په آلراونډرانو باندې یو لوی بې باوري رامنځته شوې وه. که عظمت عمرزی او ترڅنګ یې کریم جنت په سکواډ کې اخیستل کېدل، ولې چانس او موقع نه ورکول کېده. که دوی ته د بالینګ موقع نه وي، بیا باید دوی پر ځای باندې پراپر بیټسمین دوامداره توپوونکی په سکواډ کې واچول شي. اړتیا هم داسې ده د دې دواړو نه که وکتل سي بیټنګ کې بیا ګلبدین نایب غوره دی. نایب دې راولي تر څو پورې د افغانستان لپاره په دې شلوریز نړیوال جام کې ولوبېږي. ځکه ګلبدین نایب سیده بیټنګ کې ډېر زیات کامیابه دی، ډېر ښه لوبه کولی شي، نسبت نورو ته مسلکي هم دی او ترڅنګ یې دی کولی شي چې په سیالیو کې ښه وکټ باندې ودرېږي. هر ډول تاثیر لرونکي حالات دی له مخې پورته کړي. دا باید سکواډ ته اضافه سي. بالینګ شعبه کې که چېرته اړتیا وي او ستونزه نه وي، قیس احمد دې راپورته سي. هېڅ ستونزه زموږ لپاره نشته. قیس احمد د افغانستان لپاره ښه ثابتېږي. ولې وجه دا ده چې د استرالیا په ویشتن ځایونو باندې ترڅنګ یې په اروپایي کنډیشن باندې قیس ته نور ښه بلد دی. هغه کولی شي د افغانستان ښه استازیتوب ترسره کړي. دویم قدم کې دا لوی بدلون باید چې په لوبډله کې راشي چې هغه د نجیب الله ځدران کیپټنسي باید په دې سیالیو کې وازمایل شي. کولی شي د افغانستان لپاره غوره کیپټنسي وکړي. محمد نبي ته که وکتل شي تاثیر لاندې راځي، مشکلات زیات لري، په تاثیر لرونکو حالاتو کې نشي کولی چې لوبډله سم لوري ته رهبري کړي. په خپله هم پرفارمنس مزه نشته، نشي کولی ښه بیټنګ ترسره کړي. 8 سیالیو کې 40 منډې نه دي پوره کړي. دا په خپله په ټیم باندې زیات یو ډول غلط اثر اچولی شي. په کار دا ده چې نړیوال جام ته که
نجیب الله زدران کپټنسي ډېرې ګټه افغانستان ته رسولی شي. همدا لوی بدلونونه په ټیم کې پکار دي چې باید دوی رامخکې شي. فاسټ بولینګ کې پکار دا ده چې د فرید ملک سره د عظمت د فضل الحق فاروقي سره باید یا سلیم صاحب وفادار مومن حتمی ضروري د دې نه سکواډ ته راواخلي. د لوی اړتیا ده. یا افتاب علم وجه دا ده چې پاس بولینګ ته د استرالیا وکټې ډېرې برابرې دي، زموږ سره پوره مدد کولی شي، دوی باید راپورته کړي. دا 4-5 بدلونونه د افغانستان د ټیم دپاره کولی شي چې د بیک بون په اساس باندې د ملا تیر په اساس باندې ښه ثابت شي. تر څنګه لوبغاړو ته باید مورال ورکول شي تر څو په دغه جام کې ښه ولوبېږي. موږ په اسیا جام کې انتقاد ځکه نه کوو چې هغلته وضعیت د انتقاد نه و. موږ غوښتل چې باید خپل لوبډله اوس تشویق او سپورټ کوو. وروسته چې کله اسیا جام تیر شو بیا نیوکې حق لرو. نبي په دغه سایلو کې ښه ونظرېده، پور کپټنسي وکړله، کمزوري کپټنسي وکړله، تر څنګ مدیریت کمزوری و. په ډېرو وختونو کې د لوبغاړو په استعمال کې ناکامه راته، خپله تحصیل لاندې راته پرفارمنس نه شو کولی. کپټن باید تغیر شي، یا راشد یا نجیب الله زدران. په دې دواړو کې باید یو کپټنسي تر څو پورې وکولی شي په نړیوال جام کې موږ دپاره اتلولۍ ترلاسه کړي. 2 پاس بالران اضافه کول ضروري خبره ده. که وکتل شي شرف الدین اشرف اړتیا نه وه په دې سکواډ کې دوی اچولی وای، باید وانه چول شي. هېڅ اړتیا ورته نشته. که نور احمد ته چانس په لوبو کې نه ورکوي باید وانه چول شي، ستونزه پکې نشته. په کار دا ده چې قیس احمد را اضافه شي، د وفادار مومن، سلیم صافي او افتاب عالم له دوی نه هم باید یو کس 2 کس را اضافه شي په سکواډ کې. دغه بدلون باید راشي. ګلبدین نایب باید په بیټینګ لاین کې را اضافه شي. دا به د افغانستان لپاره په لوبډله کې ډېر ښه مؤثریت او زموږ لپاره به ګټور ثابت شي. که عظمت عمرزی او کریم جنت بیټینګ نه کوي، نه لوبېږي، چانس نه ورکول کېږي، په کار دا چې یوازې د بیټینګ لپاره پرې اعتماد ونه شي. ولې دوی په بیټینګ کې نشي کولی تر ګلبدین نایب ښه بیټینګ ترسره کړي. پر ځای باید پراپر بیټسمین یا حشمت شهیدي په سکواډ کې هغه اننه کوي او بالاخره تر څو د افغانستان استازیتوب په دې برخه کې وشي. 4-5 بدلونونه باید په ډېر اخلاص کرکټ بورډ ترسره کړي. یو بل لوی بدلون باید په ټیم کې راشي، هغه د درویش رسولي راوستل دي. صحت کاملا د ډاډ وړ دی، هغه جوړ دی. باید درویش رسولي په شلوري سکواډ کې زر در زره داخل شي تر څو پورې وکولی شي د افغانستان استازیتوب وکړي. ښه اوپننګ درته کولی شي، ښه ون ډاون درته کولی شي. دی تر اظهر ځاځي څو ځل غوره دی. دی د افغانستان لپاره ښې سیالۍ ترسره کړي. په دې هیله چې د غوراوي کمیټه کرکټ بورډ مشرتابه پرته له پلان، ملګرتیا، اړیکو او شخصي مسایلو نه سکواډ د انتخاب کې تر څو پورې بیا ولس له خفګان، زجر او تکلیف او زړه بیمارۍ نه بچي. ولې موږ په هره سیالۍ کې زړه خورو. دغه لوبډله د ملت لوبډله ده. باید د ملت په استازیتوب باندې هغه څوک راشي چې غوره استازیتوب کولی شي. په دې هیله چې پیغام په چا بدلون نه دیږي. دا سره موږ سره منتیا وکړئ. موږ تاسو سره یو. دا پیغام له ملګرو سره شریک کړئ. د الله په امان ښې چارې.